ابراهیم علیه السلام هغه انسان چې په لومړي ځل یې بیت الله یعنې کعبه جوړه کړه، هغه 14 کلن ځوان چې په یوازې ځان په ټولې نړۍ بادشاهي کوونکي نمرود مخې ته ودرېد، پړ یې کړ، بوتان یې ورمات کړ او په اور کې غورځېدو ته تیار شو. دا بل څوک نه و بلکې د نمرود د وزیر آذر زوی و. د عراق په بایبل کې دې نړۍ ته راغلی و. هغه بایبل ښار چې ټوله نړۍ به ترې رهبري کېده، خو د شرک او بت پرستۍ مرکز و. دغه اولوالعظم پیغمبر سره د اول نه د خپل خالق او پیدا کوونکي د پیژندو فکر و. د له ماشومتوبه په دې فکر و چې زما قوم چې کوم بوتان لمانځي دا زموږ رب او پالونکي نه دي. دا خو خبرې نشي کوی، نه قدرت لري او نه په څه شي علم لري، نو ځکه دغه بوتان د دې لیاقت نه لري چې موږ یې عبادت وکړو. یوه شپه یو ډېر روښانه ستوری ولید، نو ګمان یې وکړ چې دا زما رب دی. مګر د ورځې د رڼا راتلو سره ستوری ترې غایب شو، نو په دې مطمئن شو چې ستوری رب نشي کېدی، ځکه چې په رب باید ضعف او کمزوري را نشي. په بله شپه یې سپوږمۍ ته پام شو چې خپل کامل حالت ته رسېدلې وه، نو بیا یې شک وکړ چې دا به زما رب وي. مګر د ورځې رڼا سپوږمۍ هم غایبه کړه. د ورځې لمر ته متوجه شو چې دا په ستوري او سپوږمۍ غالب شوی، نو دا به زما رب وي. د شپې تیارې خورېدو نه وروسته یې لمر هم د معبودیت درجې نه ښکته کړ او مخلوق یې وګاڼه. نو بیا دې نتیجې ته ورسېد چې د دې ټولو پیدا کوونکی زما رب دی. او کله یې چې یقین خپل کامل حالت ته ورسېد، نو دغه خبر یې خپل پلار سره شریکه کړه. دغه واقعه د قرآن کریم په سورت مریم کې داسې بیان شوی. ابراهیم په ډېر ادب او نرمي خپل پلار ته وویل: اے پلاره، ته ولې داسې شیان لمانځې چې نه اوري، نه ویني او نه هیڅ ګټه درکولی شي؟ اے پلاره، زه داسې علم ته رسول شوی یم چې تا ته نه دی راغلی، نو زما پیروي وکړه، زه به تا ته سیده لار وښایم. آذر وویل: اے ابراهیمه، آیا ته زما د معبودانو څخه کرکه لرې؟ که ته له دې خبرې لاس وانخلې، زه به دې سنګسار کړم، نو زما له مخې نه ووځه. له دې نه وروسته ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته د مغفرت دعا وکړه. او بیا کله چې پلار د حق له منلو مخ واړوه، ابراهیم علیه السلام خپل قوم سره خبرې وکړې او خپل قوم ته یې وویل: آیا تاسې د هغو خدایانو بندګي کوئ چې په خپل لاس یې جوړوئ؟ خو قوم یې د حق منلو ته تیار نه و. یو ځل چې د ښار خلک د خپل د رسم او رواج له مخې د اختر د لمانځلو لپاره د ښار نه ووتل او هیڅوک په ښار کې پاتې نه شو، نو ابراهیم علیه السلام د دې دپاره چې دوی ته د عبرت درس ورکړي، د ښار عبادت خانې ته ننوت. ټول بوتان یې مات کړ، یوازې یو غټ بت یې پرېښود او تبر یې د هغه پر اوږه واچو. کله چې خلک راستانه شول، ګوري چې بوتان مات شوي دي، نو پوښتنه یې وکړه. ځینې وویل چې موږ یو ځوان اورېدلی و چې د بوتانو په خلاف یې خبرې کولې، ابراهیم نومیږي. خلکو ابراهیم علیه السلام راوغوښت او پوښتنه یې ترې وکړه. هغه ورته وویل: دا کار دې لوی بت کړی، که خبرې کولی شي نو پوښتنه ترې وکړئ. خبره تر نمرود ورسېده او د ښار مشرانو فیصله وکړه چې ابراهیم علیه السلام دې په اور وسوځول شي. هغوی یو ستر اور بل کړی و او ابراهیم علیه السلام یې په یو زانګو کې کېناو او اور ته یې ګزار کړ. دا چې الله عز وجل اور ته امر کړی و چې ابراهیم علیه السلام دې نه سوځوي او سلامتیا دې شي ورته، اور ابراهیم علیه السلام ته هیڅ زیان ونه رساوه. د دې معجزې نه وروسته نمرود ابراهیم علیه السلام سره مناظره وکړه. ابراهیم علیه السلام نه یې وپوښتل چې خپل رب راته تعریف کړه. ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې زما رب ژوندي کول او مړه کول کوي. نمرود وویل: زه هم ژوندي کول او مړه کول کوم.
یو قیدي چې د مرګ لایق و هغه یې د زندان نه بهر کړ او یو بېګناه کس یې وواژه. نو ابراهیم علیه السلام د دې حالت د لیدو نه وروسته ورته وویل زما رب لمر د مشرق طرف نه خیزوي، ته یې د مغرب طرف نه راوخیژوه. دې غوښتنې سره نمرود حیران شو او ځواب یې نشو ورکولی. کله چې د ابراهیم علیه السلام قوم د ابراهیم علیه السلام خبره ونه منله، الله عز وجل ورته د هجرت امر وکړ. لومړی شام، بیا مصر او بیا فلسطین ته لاړ. د هجرت پر مهال لوط علیه السلام او میرمن یې بیبي ساره ورسره وه. دا چې د هجرت په دې لارو کې څه تیر شول او مصر ته په رسېدو څه واقعات راغلل، په دې به په بله ویډیو کې بحث کوو. تر بلې ویډیو د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.